زده ولا ودروه سبق يا استاذ یاره سبق یا استاده ته خو ګرده په تشه کې ولاړې پیکان اړې تا سپارې نه وې چې را روان دی ورور هغه د چیرې روان دی یاره 15 شپږ منټه ټیم یې درځم او تا کوټ له ځانه سو د سپاریانه سره دی یار نه زوښه ګره در ما خېځې ته ماښام خپل ځای په جیب کې واچوه بس روان سې ډزل یو ما ته ګوري خرچې یو ما ته ګوري سپارې وخېده وه ځان ته زور مور کوه هله را چابک څه د لوی بوټ یخ زو بیداره څه کوټ له ځې یا کوټ له نه ځمه چیرې ځې او استاذ ته وایه دا 100 روپۍ راکړه لس روپۍ راکړه اکشنیان مدرسې له ځي لس روپۍ ورکوم یاره عثمان خان یو نوی خو راته وکړه ډېر ښیم باد یوه کاله زموږ په کلي کې یوه نجلۍ وه نو پیرانان پر ناست نو دا کور والا ډېر چې پریشانه سولو مولوي صاحب له بوته مولوي صاحب ته ویلې وه دا زموږ نجلۍ پیرانان ناست دي ته یو دم من پر وکړه چې دا پیرانان جندی شي مولوي صاحب چې دا نجلۍ ته وکتل نو دا کور والا ته ویلې ول پیرانان میرانان نسته دا نجلۍ ته واده ور وکړي په خپله به سمه شي کور والا ورته یا مولوي صاحب ته یو دم پر وکړه د دمه څه په خپله ښه کېږي و دا مابین کې نجلۍ پر غږ کړو خپل کور والا ته ویل ته یې در ملا زیات په پوهېږي اوس تا د مشرانو په خوله مې نه وه کړې نن به خیر خیرت دی څنګه کیسه د عثمان خان دی لیونتوب کې درک خانه په کوچنیوالي به د مشرانو راته ویلې ول دا چنګوښې په ډبرو مه ولئ بیا که ځوانان سواست بیا به مې ګونګۍ مینې په نصیب وي نو اوس څنګه کیسه ده نو موږ د هغو په خوله وکړو چنګوښې مې نه ویشتلې کاش زه دی خبر وای چې دغه عذاب دی هره ورځ مې لس ډبرې غورځولې چنګوښې په ویشتلې عثمان خان ډېر په سوچو کې همدا څو ورځې کېږي ولې پرک خانه څه سوچونه وایه ولکه یاره دا غټه خوشحالي وه چېشته وایي نه پرک خانه زه خپله واده والا یم یاره عثمان خان سوالونه خو دې ډېر کړي نن به زه په تا باندې یو سوال وکړم ویې که پرک خانه دا سوال دا دی ستا سره به یې پالتو زری نه وي در سره څه به کوې پالتو زری خالي د سپیرو سره اخلي الو ها څه وخت اوف څه کیسه د عثمان خان پرک خانه کونډ شوم څه ته را کونډ شوې کور والا مې د روډ اوسه چې سر ووله مړه شوه بېوقوفه تا واده کله کړی یاره پرکه دا جرګان هم ګی دی ناولده وکړي سړی پر ځان ناریږي ولې عثمان خان زموږ په کلي کې یو هلک و واده یې نه درلود نو یو ورځ یې د پلاره سره جنګ دی نو زه ورنه پوښتنه ځینې وکړه چې بای پر چیش دي د پلاره سره جنګ ده وایي وایي زما د پلار زامن شته زما زامن ولې نشته مجرد و یاره عثمان چې خدای اوس توفیق درکړي د مسلمان زړه مه ماتوه غاښونه یې ورمات کړه هغه بیا ولې غاښونه یې په دې ورمات کړه چې غاښونه یې 2 دېرش دانې دي زړه یو دانه دی